نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړي چې نه به تسلیمیږي. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې و چې تسلیم سو که یا، مګر اوس چې عیینه ابن حسن ورغلی او دا خبرې یې ورته وکړې، نو یې بالکل تسلیمېده رد کړه او د جنگ نیت یې وکړ. عیینه ابن حسن بیرته مسلمانانو ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ها کومې نتیجې ته ورسېدې؟ عیینه ویل یا رسول الله، ومې بیرول، ستا او ستا د لشکر قوت مې ورته بیان کړي. ورته ومې ویل چې تاسې څوک یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږي؟ خیبر په هغه اسلحه او هغه قلاو نسو ورته ټینګ، تاسې ورته ټینګېدلی سئ؟ تسلیم سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغسې دې ورته وویل؟ ده ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا، بلکې تا داسې او داسې ورته وویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او توره یې پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکه چې غاړه یې ورپرېږم، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر، بیا به خلق وایي چې محمد خپل ملګري وژني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو، هغه هم دغه حال نسوای زغملای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی و کفارو ته د زړه ډاډ ورکړي او هغه د مسلمانانو و جنگ ته تشویق کی. ویل یا عیینه، داسې کارونه کوي او داسې درواغ وایي؟ حال دا چې ته شاهدی ادا کوي چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، آیا دا د مسلمان کار دی؟ عیینه په عذر او زاروی شروع وکړه. ویل بخښنه غواړم، زه ضعیفه یم، بیا داسې نه کوم، خطا وتم، عذرونه کوي. ورونو، دغسې معلومات زموږ او ستاسې دپاره درس او عبرت دی. اسلامي ټولنه هیڅ وخت د دغسې ضعیف الایمانه او منافق مزاجه انسانانو څخه نه خالي کیږي. دا عهد نبوي و او دغسې اشخاص پکښې پیدا کېده، خو بیا هم هلته الهي وحي نازلېده او دغسې اشخاص لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول یا عیینه ابن حسن او داسې نور پکښې رسوا کېده. اوس خو وحي نسته او د زړو مالک الله جل جلاله دی، نو ویښ او بیداره اوسئ. په اشخاصو او د هغو په نظریاتو پسې مه ګرځئ. د خپل ځان پیشوا او مقتدا کلام الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه غوره اصحاب وګرځوئ، نو به مو د جنت د داخلېدو امید پر ځای وي. په پوره ډول سره ځانونه د واقعي اسلام په احکامو خبر کړئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او احادیثو ځان خبر کړئ او عمل په وکړئ. خو متاسفانه نن ورځ داسې شیطان صفته مسلمانان هم پیدا سوي دي چې د کلام الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معناو ته هم د خپل شیطانی مقصد حاصلولو دپاره تغییر ورکوي، دپاره د دې چې دغه کسانو په دام کې ونه لویږي. فقط د پخوانیو علماو پر تفاسیرو او د احادیثو د کتابو پر شروحو اعتماد کوي. خیر، اهل طائف د خپلو قلاو څخه هیڅ نه راوځي او مسلمانانو څو واره د حملې کوښښونه وکړه، خو هغه هم د اهل طائف د غشو په سبب نسوای ور د مخه کېدلی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورووتی او د قلاوه مخته ورته ګرځي، د پهلوانۍ حرکتونه ورته کوي، د طائف و مشرانو ته ورناري کی چې څوک جنگ او مبارزه را سره کوي، خو د هاخوا هیڅوک نه ورته راوځي. خالد رضی الله تعالی عنہ د قلا پر شاوخوا ورته ګرځي، د خپل همت او غیرت او بیا د دوی د بې غیرتۍ خبرې ورته کوي چې ګوند یو څوک راوځي او بیا ورته وایي چې څوک مبارزه را سره کوي، بیا هم څوک نه ورته راوځي. دی رضی الله تعالی عنہ بیا هم نارې وروهي، خو آخر عبد یالیل ورته راژغ کړه، ویل یا خالد،
که یو کال پر دغه ځای ودرېږې په والله که څوک در ووځي. خالد رضی الله تعالی عنه هم بیرته راغلی، حتی د مبارزې دپاره څوک نه راوځي. بیا نو مسلمانانو د بابا جوړه کړه، هغه چې په خیبر کې لیدلې او استعمال کړې وه. او هلته مو درته ویلي وه چې د بابا یوه لو زینه ده چې د لرګي عربې لري او په څو نفرو پرې وهل کېږي. د مخ د خوا په څرمنو او پوستو پټه ده، د دې دپاره که دشمن په غشو ویشته، غشي په هغه څرمنو کې بندېږي او هغه څوک چې پر دغه زینه وي و هغه ته نه ورسېږي. دغه څرمنې او پوستونه یې بیا په اوبو لندول، ځکه که په اور هم وویشتل سي بیا هم دغه پوستونه اور نه اخلي. نو مسلمانانو دغه د بابا جوړ کړه او 100 نفر اصحاب کرام دغه د بابې تر شا دي او پورې وهي، غواړي چې دغه زینه د قلا و دیواله ته ورورسوي او هلته یې ورته کښېږدي، پر وروخیږي او قلا ته ورواوړي. اهل طائف ورته ګوري چې مسلمانانو په ثقيله اسلحه شروع وکړه، ځکه دا د هغه وخت لو او درنه اسلحه وه. واقعا هم دغه د بابا د طائف و قلا ته ورنږدې سوه. د اهل طائف سره بیا یوه بله اسلحه موجوده وه، لکه کوچنی منجنیق چې ډبرې یې په ویشتلې. هغو بیا دغه اسلحه ورته کښېښول او دغه د مسلمانانو د بابا په لویو لویو ډبرو ولي. په غشو یې نه ولي، ځکه غشي تاثیر نه پر کوي، بلکې په ډبرو یې ولي. په دغه ډبرو دا د بابا ماته سوه، ځکه دغه د بابا د پخوا څخه مضبوطه نه وه جوړه سوې. دا لته یې په رسیانو سره بنده کړې وه، د کار چلولو دپاره موقتي شی و. نو د بابا ماته سوه او بیا یې پر اصحاب کرامو د غشو باران جوړ کړي، حتی څو نفره یې زخمیان هم کړه. مسلمانان بیرته پر شا ولاړه او دغه حمله هم ناکامه سوه. دغه د طائف محاصرې د 20 ورځو په شاوخوا کې دوام وکړي. د مسلمانانو د طرفه دغه حملې او کوښښونه پرله پسې جاري دي چې وقلا ته ورننوځي، خو ټوله کوښښونه یې بې فایدې وه. یوه بله ورځ بیا مسلمانانو حمله وکړه چې هغه هم بې فایدې سوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه باره کې خبرې کوي چې باید څنګه او په څه ډول حمله پر وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا ابا بکر ان الله لم يأذن لي بفتحها، یعنی یا ابا بکر، الله جل جلاله د طائف د فتح اجازه نکړه او دغه د طائف فتح الله جل جلاله تر دغه د مخه په خپل کتاب کې ذکر کړو چې د سورۃ الفتح په 21 نمبر آیات کې فرمایي: واخرى لم تقدروا عليها، یعنی یو بل ځای سته چې اوس د هغه د فتح کولو قدرت نه لري، چې ډېر مفسرین یې دغه د طائف فتح بولي. الله جل جلاله دغه څه مقدره کړی و چې اوس یې نسي فتح کولای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده ویل: یا رسول الله، وخلق ته د کوچ او باریدو اجازه ورکو، یعنی په باریدو یې امر کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، ځکه وحی نازل سوی وی چې نسي فتح کولای. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه څخه راووتی چې خلق په باریدو سره امر کی، ویل د چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن الثقفي په مابین کې یو تود بحث یا سوال او جواب شروع دی. ابو المحجن الثقفي چې د قلا پر بام ولاړ دی او عمر رضی الله تعالی عنه پر مځکه ولاړ دی، په لوړ आवाज او نارو یو د بل سره خبرې کوي. ابو المحجن ورته وایي: تاسو څوک یاست؟ تاسو جنگ نه دی زده، تاسو د جنگ خلق نه یاست. عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وایي: تاسو لکه کربوړي په غار کې پټ یاست، چیرې به راڅخه ولاړ سئ؟ قسم په الله یو کال به درته ولاړ یو تر څو وراوتلو ته مجبور سئ. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووتی چې خلق په باریدو امر کی او دلته د عمر رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن په مابین کې دغه سوال او جواب شروع. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه واورید چې عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي: والله یو کال به دلته انتظار درته وباسو
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل داسې مه وایه یا عمر، الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي تا دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده؟ ویل هو. ویل نو باریږو؟ ویل هو. نو داسې امر وسو چې ویل سبا باریږو. د بارېدو امر چې نشر سو، ځینې ځوانان د جهاد شوقان، هغه کسان چې د حنین په ورځ تښتېدلي وه او پر هغه خپله تېښته غمجن وه و خپلو ځانو ته یې قهر راغلی و، اوس غواړي چې د ثقیف او حوازن څخه خپله بدله او انتقام واخلي. نو ویل موږ نه باریږو څو طائف فتح نکو. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، ویل یا رسول الله طائف مو نه دی فتح کړي او زه موږ جنګ ورسره کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. دوی ټینګ وه، ویل ته مو تجربه کړه یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ښه دی ورسې حمله پر وکړه. هغه پر جوش راغلي ځوانان سره یو ځای سوه او د طائف پر قلا یې ډېره شدیده حمله وکړه. د هغه طرفه څخه په غشو ویشتل کېده، دونه غش یې پر واورول چې ټوله یې زخمیان کړه، یو هم بې زخمه نسو پاته، بیرته ټوله زخمیان راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان شاء الله سبا باریږو. خلق هم په دغه فیصله خوشاله و او هیچا هیڅ ونه ویل. خلق د بارېدو دپاره د سامان په تړلو مشغوله سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان سره په تبسم خندل. په سهار کې مسلمانان رابار سوه او طائف نسو فتح. اوس چې د مسلمانانو لشکر د طائف څخه کوچ وکړي او رهیسو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه الفاظ وایاست: آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. پلار کې بیا ځینې هغه اصحاب کرام چې زړه یې درد کړی وو چې طائف ولې نسو فتح، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله وثقفت شراوک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی الرحمه وفرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، یعنی الهی وثقفت هدایت وکې او مسلمانان یې راولې. د شرا په عوض کې دعا ورته وکړه او واقعا هم لږ موده وروسته الله جل جلاله وثقفت هدایت وکړي او د دوی ډله په مدینه منوره کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام د اعلانولو دپاره ورغله او اسلام ته داخل شو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف د محاصره پرېښول نو جعرانې ته ولاړ. جعرانه هغه ځای دی چې د حنین غنیمتونه پکښې یوځای سوي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په جعرانه کې اوسیږي او غنیمتونه نه تقسیموي. انتظار کوي چې شاید د ثقیف او حوازن خلق راسي او مسلمانان سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی بندیان او مالونه بیرته ورکړي او یا لږ تر لږه دغه خپلو ښځو او کوچنیانو طلب وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 15 ورځو په شاوخوا کې دلته د دوی د راتګ انتظار وکړي چې ګوندې یو څوک راسي، خو بیا هم د ثقیف او حوازن د طرفه څخه هیڅوک نه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شوال پر شپږمه د مکې مکرمې څخه راوتلی و. د شوال میاشت پای ته ورسېده، حتی ذوالقعده هم پر خلاصېدو ده. تقریبا 2 میاشتې کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې کفار د خپلو ښځو او اولادو دپاره هم ناراضي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې غنیمتونه دې وویشل سي. ښځې، کوچنیان، زر، اوښان، پسونه دا ټول ویشل کیږي. تقسیم یې اول وهغو کسانو ته ورشروع کړي چې په عربي کې مؤلفه قلوبهم ورته ویل کیږي. مؤلفه قلوبهم څوک دي؟ د عربو اشراف او رئیسان دي، هغه چې نوې ایمان راوړی دي، تازه مسلمانان سوي دي، خو اسلام یې تر اوسه ضعیفه دی، د تزلزل په حالت کې دي.
دا امکانات یې شته چې د اسلام څخه واوړي، نو دغه غنیمتونه په دې سبب و هغو ته ورکول کیږي چې پر اسلام ټینګ سي او اسلام یې قوي سي، زړونه یې و اسلام ته راجذب سي. یا هغه څوک دي چې تر اوسه مشرکان دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو د اسلام امید لري، نو ځکه و دوی ته هم په غنیمتو کې حصه ورکوي. د مؤلفه قلوبهم په جمله کې اول هغه څوک چې ډېره لوی حصه ورکول سو ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دغه غنیمتو تقسیم کوي، نو اول نفر ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سل اوش ورکي، د سرو او سپینو زرو سل اوقیه ورکي، دا ډیر زیات مالو. سل اوش پوره سرمایه و، حتی نن ورځ هم سل اوش ډیر مال بلل کیږي. یو اوش په څو دی؟ په سل کې ضرب ک، نو په هغه وختو کې به څونه زیات مال و. ابو سفیان ډیر خوشاله سو چې دا څنګه سخا او ورکړه ده. ابو سفیان په ټو اوار کوي د زرو سل اوقیه پکښ ورواچولې. ابو سفیان ویل یا رسول الله زما د زوی معاویه حصہ. ویل د معاویه د پاره هم سل اوشه او سل اوقیه د زرو دي، د زرو دغه سل اوقیه هم په هغه په ټکی ورواچول سو. بیا ویل زما د زوی یزید حصہ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه لره هم سل اوشان او سل اوقیه د زرو دي، دغه سل اوقیه هم په هغه پټو کې ورواچول سو. ابو سفیان چې اوس خپل پټو سره راټول کړي او غواړي چې په شایې کې نیسی پورته کولای، ډېر درانه و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عطا او ورکړه. فکر وکړئ دا څو نظر و چې یوازې ابو سفیان ته ورکول سو، چې ابو سفیان یې په شا نسی وړلای یا یې په شا کولای نسی. نو ابو سفیان ویل کومک را سره وکړي، راپورته یې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا په خپل یوازې به پورته کوي او ډې زورن څو اوجه تر لاندې کړه او پورته یې کړه، د بار سره رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب سره سر وښوراوه چې څنګه دغه مال او پیسې د انسان وزړه ته ننوځي. دا هغه اوله ورکړه او حصه وه. بیا یو حکیم ابن حزام ته سل اوشه ورکړه، هغه سل نور وغوښته، سل یې نور هم پسې ورکړه. صفوان ابن امیه ته سل اوشه ورکړه، بیا یې سل ورکړه، بیا یې سل ورکړه. حارث ابن الحارث ابن کلده ته سل اوشه ورکړه، بیا یې عینه ابن حسن ته ورژغ کړه. دا هغه سړی دی چې هغه ټول مخالف کارونه یې کړي وو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ودته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکړي، دته هم ورکول سو. همدارنګ اقرا ابن حابس ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سو. د غرنګ و نورو مشرانو ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سو، چې دغه خلق په کتابو کې د اهل المئین په نامه سره یادېږي، یعنی په دغه غنیمت کې په سوو حصہ اخیسته ده. دغه رنګ و نورو مشرانو ته 50 څلوېښت اوشان ورکول سو. حتی په خلقو کې دا خبره نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم داسې ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. کوم وخت چې مشران خلاص و په نورو عام خلقو یې شروع وکړه و هغه ته حصے او مالونه ورکول کیږي. په دغه وخت کې د عربو د نورو قبیلو څخه خلق را شروع سو چې په دغه غزا کې اشتراک هم نه وکړي او مالونه غواړي. یو اعرابي راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو څه مال وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه شیله چې په پسو ډکه ده دا ودته ورکي. خلق ورته ویل واخله دغه پسونه یستا، ډیر پسونه و. اعرابي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسخندره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پسخند ندی ورسه بویزه. اعرابي هم ورغلی پسونه بیاي، خو په دغه انتظار کې دی چې اوس به ژغ را باندې وسی چې چیرې بیا یو څوک په منع کې، خو هغه نه چا منع کې نه څه ورته وویل. د پسونه رهي کړی دي او تر شا ګوري چې اوس به یو څوک را وګرځوي، خو نه څوک ستا.
او نه چا څه ورته وویل. څو خپل قوم ته ورسېدی او قوم ته نارې وروهي وایي ورسي مسلمانان سي، ورسي مسلمانان سي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. یعنی داسې ورکړه ده چې وزن ته هیڅ شی نه پریږدي او هیڅ دا فکر نه کوي چې زه به یوه ورځ محتاج سم. ورونو، هر څوک چې هر څونه سخي هم وي د ځان د ضرورت لپاره یو څه مال راګرځوي یا اقلا د احتیاج د وخت فکر ورسره وي. مګر اعرابي وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د فقر څخه هیڅ بیره نشته. قوم چې دا د رمه او پسونه ولیده هغه هم مسلمانان سوه. دغه هغه د زړه را جذبول دي، مؤلفه القلوب، چې په دغه مالو یو اسلام ته را جذب کړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د غنیمت مالونه ویشي او ویشي. اعراب پر راټولیږي، چوچور او ازدحام جوړ سو، هر یو څه غواړي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر ازدحام په سبب د خپل ځای څخه نس شوړېدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځای څخه یو څه پر شا ولاړی. هلته بیا خلک پر راټول سو او هر یو زور وهي، نارې وهي، یا رسول الله ماته راکه، ماته راکه. څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دغه پورې وهلو کې ویوې درختې ته ورساوه. د ډیر چور او پورې وهلو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوړ د اوږو پټو یا په درخته پورې بند سو یا د خلقو د چور په سبب کشف سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بدن ښکارا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې کړه: ایها الناس ردوا علی ردائی، ردوا علی ردائی. ای خلقو زما پټو راکئ، زما پټو راکئ. په والله که زما سره د تهامې د درختو په شمیر حیوانات وي ټوله به در باندې تقسیم کم. تاسې به ما نه بخیل، نه بې زړه او نه درواغجن ووینئ. یعنی زه نه بخیل یم او نه د فقر څخه بیریږم او نه درواغ وایم. په والله هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. هلته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو اوښ ولاړ و. د هغه پر بوک یې لاس تیر کړ. د اوښ یو څه وړۍ په لاس ورغلې. هغه وړۍ یې په لاس کې پورته کړې او ویې فرمایل: ای خلقو، په والله په دغه غنیمتو کې د دغه وړیو پر اندازه شی زما نه دی بې له خمسه څخه، یعنی 5مه حصه، او هغه خمس ټوله پر تاسې ویشم، ځان ته هیڅ شی نه پرېږدم. په دغه وخت کې یو اعرابي راغلی. اعرابي خو پیژني، هغه صحرایي عرب ته ویل کیږي، کوم چې په خیمو او قبیلو کې اوسیږي. اعرابي راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کالي ونیوی او کالی یې په زوره کش کړ چې د دغه کشېدو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه سور داغ پاتې سو. ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ماته هم راکه او عدل وکه، قریش ظالم قوم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې تحمل نسوای کولای. اجازه یې وغوښته چې دغه سړی ووژني، ځکه دغه خطاب یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پرېږده یا عمر. او دغه اعرابي ته مالونه ورکړه او ورکړه او اخر یې ورته وویل: راضي سوې؟ اعرابي ویل: هو راضي یم. دا د خلقو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند، معامله او ورکړه وه. دغه ویش تر اوسه په خمس یا د غنیمتو په 5مه حصه کې و چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و او د غنیمتو هغه پاتې 4 حصې پر لشکر تقسیمیږي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خمس د ویشلو څخه فارغ سو، نو یزید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې نور غنیمتونه او خلق دی را حاضر سي او بیا یې نو پاتې غنیمتونه پر لشکر وویشه چې هر سړی ته 4 اوښه او 40 پسونه ورسېده او هغه څوک چې آس به ورسره و هغه ته 12 اوښه 100 پسونه ورسېده. اوس به د امام غزالی رحمه الله قول درته را نقل کم. امام غزالی رحمه الله وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست جوړ او بناوه. ځکه په دنیا کې ډېر داسې قومونه شته چې حق ته په نس سره وروستل کیږي، نه په عقل سره. یعنی نس یې ورچاخ که نو یې حق ته وروله. لکه څرنګه چې حیوانات په یوه موټ شپیشتو سره خپلې لارې ته راوستل کیږي، دغه شپیشتې به دې ورته نیولې وي او هغه حیوان درپسې وي څو یې هغه د ده و کوټې ته په امن او امان ورولې. دغه رنګه ځینې انسانان و دې ته اړ او محتاج دي چې یو قسم فن به ورسره کاروي تر څو د ایمان سره الفت پیدا کی او ورته راجذب سي. ورونو و یوه شي ته متوجه سي، د دشمن څخه غنیمت هر شی او هر څونه چې وي پر 5 حصې ویشل کیږي، چې 5مې حصې ته خمس ویل کیږي، او دغه خمس تصرف د وخت د امیر په لاس او اختیار کې دی. څرنګه چې لازمه بولي پر هغه قسم به د اسلام او مسلمانانو د مصلحت لپاره تصرف پکې کوي، او پاتې سوی هغه 4 حصې هغه د لشکر حق دی او پر دوی ویشل کیږي. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلقو ته دغه ډېر مالونه ورکول، هغه ټوله د خمس څخه و او د مصرفولو اختیار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و، چې دغه ورکړو ته عطیه یا عطیات ویل کیږي. او دغه عطیات چې تر خپل حصې زیات یو امتیاز وو ټول و قریشو یا د نورو عربي قبیلو و مشرانو یا اعرابو ته ورکول سو. په دغه امتیازاتو کې په انصارو کې و هیڅ چاته هیڅ شی نه ورکول سو، او پاته د غنیمت نور 4 حصې و خپل حقدارانو ته که مهاجرین و که انصار او که د نورو قبیلو خلق و پر ټول لشکر په صحیح تقسیم سره وویشل سوی، او هر چاته خپل حصہ پورا ورکول سو. مگر څرنګه چې په عطیاتو کې و انصارو ته هیڅ شی نه ورکول سو، نو د دوی په زړه کې یو څه خفګان پیدا سو، او په دغه باره کې خبرې کېدې. یو د انصارو څخه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قوم سره یو ځای سو او د هغو په مابین کې سو موږ یې هیر کړو. بل بیا وویل الله دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مغفرت وکړي، قریشو ته ورکوي او موږ پرېږدي. حال دا چې زموږ د تور څخه تر اوسه د دوی وینې څڅېږي، یعنی تر نن موږ د دوی سره په جنگو کې ولاړ وو او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي. انصار په دغه شکایتو کې و او د نن په زړه کې خپه و. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه وو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه د انصارو ډله په خپل زړه کې په دغه کار خپه دي، ځکه خپل قوم او د عربو و ټولو قبیلو ته لوی عطیات ورکړه بیل انصارو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا سعد ته په خپل په دغه باره کې څه وایې؟ سعد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه هم زما د قوم څخه یو سړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم یو څه سته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ټول انصار په یو ځای کې سره یو ځای ک چې ټول یو ځای او پرسوه بیا ما ته خبر راکړه. سعد رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راووتی او ټول انصار یې په یو ځای کې سره یو ځای کړ. په دغه جمله کې یو څو نفر د مهاجرینو هم راغله، هغه ته اجازه ورکړه، او بیا نور مهاجرین راغله، هغه یې منع کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی و چې بیل انصارو به بل څوک نوي. کوم وخت چې ټول انصار سره یو ځای سو او یو نفر هم نسو پاته، نو سعد رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله د انصار ټول نفر سره یو ځای سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دوی ته په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او بیا یې درود ووایه او وی فرمایل یا معشر الانصار دا څه خبره ده چې ما ته ستاسو په باره کې را ورسېده؟ دا چې ستاسو په زړه کې پر ما یو شی پیدا شوی دی، آیا زه و تاسو ته په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو په گمراهی کې واست او الله جل جلاله زما په واسطه هدایت درته وکړي
آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کړاست؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې سره پاشلی او مختلف واست او الله جل جلاله سره یو ځای او متفق کړاست؟ هر جمله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي، انصار په جواب کې ورته وایي مننه او احسان الله او رسول الله لره دی. یعنی هو دا د الله او رسول الله احسان دی، موږ یې منو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تصدیق کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا معشر الانصار، آیا زما د خبرو جواب نه راکوي؟ هغه ویل په چی سره جواب درکو یا رسول الله؟ مننه او احسان الله او رسول الله لره دی. څه وایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کوم خوښه وای ویلی به مو وای او دغه ستاسې خبره به هم حق او پر ځای وای. ویلی به مو وای ته موږ ته په داسې حال کې راغلی چې خلقو دې تکذب کاوه او موږ دې تصدیق وکړي. مغلوب راغلی موږ دې کومک وکړي. شلل سوی راغلی موږ ځای درکړي. غریب راغلی موږ خپل مال در شریک کړي. انصارو به بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د خپل ورتګ فائدې او نتیجې ورته بیان کړې او هم یې هغه د دوی احسان ورته بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم و فرمایل یا معشر الانصار، تاسې د فانی او بې ارزش دنیا په سبب خپس واست. هغه چې زه په هغه سره د خلقو زړونه و اسلام ته راجلبوم او ما ستاسې وقوي اسلام او مضبوطه ایمان ته پرېښوولاست. یعنی دا چې ما و تاسې ته شی در نه کړي، زه ستاسې پر ایمان باور لرم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا معشر الانصار، آیا تاسې نه یاست راضي چې خلق د پسو او اوښانو سره خپلو کورو ته ځي او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خپلو کورو ته ځي؟ په والله هغه چې تاسې یې در سره بیا یاست هغه تر هغه خیر دی چې خلق یې ور سره بیایي. ورونو رښتیا هم دا ډېر لوی فرق دی. یو وارې انصارو نارې کړې رضینا رضینا، راضیو راضیو. انصار ډېر شدید او په لوړ آواز ژاړي. دا هیڅ نه سره قیاسیږي نه سره نږدې کیږي چې خلق پسونه او اوښان بیایي. او انصار د رسول الله صلوات الله علیه وسلم سره ملګری وي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په والله که هجرت نه وای زه به د انصارو څخه یو سړی وای. یعنی که د هجرت فضیلت نه وای ما به خپل ځان د انصارو څخه بللی. او که خلق پر یوه لار ولاړ سي او انصار پر بله لار، زه به د انصارو پر لار ورسره ولاړ سم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و انصارو ته دعا وکړه او وی فرمایل اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. الهی پر انصارو ورحمیږي، د انصارو پر زامنو ورحمیږي، د انصارو د زامنو پر زامنو ورحمیږي. انصارو دونه وژړل چې ژرې یې په اوښکو لندې سوې او ویل موږ په دې راضي یو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ حصه او برخه وي. او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا ډېر خوشاله شول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حکمت او ښه تصرف هغه مشکل چې د انصارو په زړه کې پیدا شوی وو پای ته ورسېدی چې ممکن د هغه په سبب یو فتنه جوړه شوی وای. خیر اوس خو نو غنیمتونه ټول وویشل شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام ځانونه تیاروي چې مکه مکرمه ته ولاړ شي. د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یو ډله راغله. هغه هلته مشوره سره کړې و چې ښځې او اولادونه مو ټول د لاسه ووته. بېله هغو ژوند مشکل دی او مالونه مو هم ټوله ولاړه. نو یې یوه ډله چې ټوله 14 نفره وه او مشر یې زهیر ابن سرد
ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل. په دې ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی اکا ابو برقان هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې وغوښته چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم رحم را باندې وکړه، موږ ته هیڅ نسوه را پاته، نه ښځې نه اولاد، نه مال نه حیوانات، را باندې ورحمېږه. نور یې هم ډېرې داسې خبرې وکړې چې د چا زړه په نرم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه دونه موده چې زه دلته پاته وم په والله د بل شي دپاره نه وم پاته بې له دې چې ستاسې انتظار مې کاوه. ما غوښته چې پر تاسې رحم وکم. تر یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې زه دلته ستاسې په انتظار وم. 20 ورځې په طایف کې محاصره واست، نه سواست تسلیم، او تر 10 ورځې زیات دلته ستاسې په انتظار وم، نه راغلاست. نه مو د خپلو ښځو او اولادو طلب وکړي. اوس چې ما غنیمتونه وویشل نو تاسې راغلاست. اوس هغه شیان وویشل سوه، د خلقو ملکیت وګرځېدی. اوس څه نسم کولای. هغو بیا هم زارۍ کولې او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوه چاره مو وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې زما سره دغه خلق وینئ، یعنی زه یوازې نه یم چې د خپلې خوښې سره موافق تصرف وکم، بلکې دغه خلق مې هم ملګري دي او ما ته تر هر څه رښتیا خبرې خوښې دي. او تاسې اوس ووایاست چې ښځې او اولادونه مو خوښ دي که مالونه؟ یو د دغو دوو څخه اختیار کوي. ټول شیان نسم در ردولای، یا به مالونه غواړي یا به ښځې او کوچنیان غواړي. هغو ویل د اولادو سره هیڅ شی نه برابروو. ویل لا نعدل بالاحساب شیئا، ښځې او کوچنیان غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کوم وخت چې موږ د ماپښین لمونځ ادا کړئ تاسې ولاړ سئ او ووایاست موږ و مؤمنانو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفیع کوو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مؤمنان شفیع کوو چې و موږ ته زموږ بندیان راکړي. کوم وخت چې مسلمانان د ماپښین ولمانځه ته سره یو ځای سوه د حوازن ډله ولاړه سوه او دغه خبره یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسې د بندیانو څخه چې هر څوک زما او د بني عبدالمطلب سره دي هغه یې ستاسې، او ستاسې دپاره به د خلقو څخه هم دغه غوښتنه وکم. مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ولیدی چې د حوازن سره یې رحمت او مهرباني وکړه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصداً دا کار وکړي ځکه د علیه الصلاة والسلام غوښته چې نور مسلمانان یې هم متابعت وکړي. نو مهاجرینو وویل هغه نفر چې زموږ سره دی، یعنی موږ ته په حصه کې را رسېدلی دي، هغه یې هم ستاسې، او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت په سبب. انصارو هم دغه خبره وکړه، ویل چې زموږ سره دی هغه یې ستاسې. عیینه ابن حسن ولاړ سو او ویل زه او بنو فزاره چې د ده قبیله وه یا هغه چې زما سره دی هغه نه در کوم. اقرا ابن حابس وویل مگر زه او بنو تمیم یا هیڅ شی نه ورکوم. عباس ابن مرداس چې د بني سلیم رئیس و ولاړ سو او ویل هغه چې زما او د بني سلیم سره دی هغه هم نه ورکوم. دغه دلاوري د عیینه څخه زده کړه، مگر د بني سلیم د قبیلې افراد په خپله ولاړ سو. ویل یا هغه چې د بني سلیم سره دی هغه یې ستاسې. عباس ابن مرداس ویل ومو شرمولم، سپک مو کړم. نو بني سلیم د هغه خپل مشر اطاعت ونه کوي او د حوازن بندیان یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت لپاره ور ایله کړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عام اعلان وکړي او وی فرمایل دغه خلق مسلمانان راغله او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډیر ځنډ وکړي هغه هم د دوی په سبب، او اوس ما دوی ته اختیار ورکړي چې مالونه غواړي که اولادونه. دوی د ښځو او اولادو سره شی نه کوي برابر. نو اوس که د چا سره د دوی د ښځو او اولادو څخه یو څوک ورسره وي او په خپله خوښه یې ورپرېږدي خو ښه ده ښه، او که څوک غواړي چې د مال په عوض او مقابل کې یې ورپرېږدي
هم دې ورپرېږدي او هغه لره د هرې حصې په مقابل کې 6 حصې د هغه مال څخه ورکوم چې الله جل جلاله یې اول ما ته په لاس راکړي. یعنی هر هغه غنیمت چې اول په لاس راغلی دغه د حق 6 چنده ځینې ورکوم. خلقو په یو ور نارې کړې چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت لپاره په خپل خوښه ور اله کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په دې ډول چې ټولو نارې کړه ما ته نه را معلومیږي چې څوک راضي دي او څوک ناراضه. اوس ولاړ سئ او ستاسې مشران دي بیا ما ته حال راوړي. ورونو دغه ته عدالت او حقیقي مساوات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې په دې سره کفایت ونه کوي چې په مجموعي ډول سره ټولو نارې کړه چې موږ په خپل خوښه ور اله کوو، بلکې دغه رضایت د تاکید لپاره یې دا موضوع وزندول او وی فرمایل چې یا دې هر شخص په خپل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي یا دې د خپل مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه خپل رضا اعلان کړي. دا داسې عدالت او مساوات نه لکه د نن ورځې چې په الفاظو او شعارو کې موجود دي خو په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. بیا په ورسته کې ټول مشرانو دا خبر راوړي چې ټول افراد په خپل خوشي او ستاد رضا لپاره ور اله کوي چې په نتیجه کې ټول خلکو خپل بندیان اله کړ. بیل دوه نفرو چې یو یې اقرع ابن حابس وو د بنو تمیم رئیس او بل یې عیینه ابن حسن وو د غطفان رئیس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دوه نفر راوغشتل او ول بندیان ور اله کوي. هغه ویل یا رسول الله دا اوس زموږ ملک وګرځیده نه ور پریږدو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ور اله کوي او زب انصاف تر سره وکم بدله به درکم. عیینه ویل څو یا چی شرا کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د هر بندي په عوض کې 4 اوشان. عیینه ویل راضیم. نو د حوازن هغه پات بندیان په دغه طریقه سره ور اله او خلاص و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هر بندي ته یو جوړه کالی هم ورکړه. مګر د حوازن قبیله سره د دې چې ټول بندیان شذ او کوچنیان ور اله او خلاص و پر هغه خپل کفر پاتس و مسلمانان نسو. په دغه وخت کې د یو داسې سړي وزړه ته اسلام لار وکړه چې د هغه د اسلام او مسلمانیدو هیڅ امید نه کېدی چې هغه د حوازن رئیس او سردار مالک ابن عوف دی هلته په خپل قلعه کې په وادي لیه کې وو او د بیرې د قلعه څخه نسوای راوتلای، حتی طائف ته هم د بیرې نسوای تلای. نو یې په زړه کې د اسلام شوق پیدا سو او ول ټول خلق د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره دي موږ هیڅ نسور سره کولای او که موږ نور هم پر دغه کفر پاتسو نو هیڅ وخت طائف ته هم نسو تلای. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي او د هغه علیه الصلاۃ والسلام څخه یې امان وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امان ورکړي. پس د امانت څخه مالک ابن عوف ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د امتحان لپاره مالک ابن عوف د سپرو د یوې ډلې امیر وګرځاوه او ول پر طائف حمله وکړه. مالک ابن عوف هم هغه ډله ورسره رهي کړه. پر طائف او خپل قوم یې حمله کولې ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پرېږده. نو اهل طائف ولیده چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هم مسلمان سو، مگر بیا هم دوی پر شرک او کفر باقی پاتو او د طائف خلقو د لات عبادت کاوه چې ربه یې ورته ویل. خود ابن اسحاق په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانیدو کیفیت داسې بیانوي. کم وخت چې د حوازن ډله د خپل بندیانو د خلاصولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاۃ والسلام یې بندیان ور اله کړ. نو یې د حوازن دغه ډلې څخه پوښتنه وکړه چې مالک ابن عوف څه وکړه. هغه ورته وویل چې په طائف کې د ثقيف سره دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې ورته ووایاست کدی ماته مسلمان راغلی زه به اهل او مال ټوله ورکم
او 100 اوښه به هم ورکم. نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورساوه. مالک ابن عوف هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وررهیسو. د جعرانه او مکه مکرمه په مابین کې پسې ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل او مال ورکړه او پر هغه سربېره 100 اوښه هم ورکړه. مالک ابن عوف مسلمان سو او پر خپل اسلام ثابت او قائم پاتې سو. محترم ورونو، اوس خو د حوازن جنگ خلاص سو. غنیمتونه وویشل سو. په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو. فقط طائف پاتې دی چې نسو فتح او د فتح کېدو امید هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعرانه څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو د پاره ولاړی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.